بیا. نو زه به خپل شعرونه ووایم چې جیبونو کې پیسې راسره نشته، د یارانو رابطې راسره نشته. چې جیبونو کې پیسې راسره نشته، د یارانو رابطې راسره نشته. ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، هی قسمته نن چشمې راسره نشته. ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی، هی قسمته نن چشمې راسره نشته. زنه مې ونیوله هم ورله پښتو پرېوتم، د خپل قامت له دنګو دنګو مینارو پرېوتم. زنه مې ونیوله هم ورله پښتو پرېوتم او د خپل قامت له دنګو دنګو مینارو پرېوتم. هی هی لمن مې د کمزر په خلکو ونیوله، زه ګردومه چې لاړم په اوبو پرېوتم. مانه د مات زړه تپوسونه کوي او دا خلک څومره ګران سوالونه کوي، او زه چې اعتبار باندې خوړلی یم چا هغه 5 وخته منځونه کوي. زه چې اعتبار باندې خوړلی یم چې هغه 5 وخته منځونه کوي. زه اوس خبر شوم چې مور مې دروازه کې جاړي، ما به ویل دا خلک ولې هدیره کې جاړي. زه اوس خبر شوم چې مور مې دروازه کې جاړي، ما به ویل دا خلک ولې هدیره کې جاړي. چا چې به کلي کې هر چا له حوصله ورکوله، هغه سپین ږیری نن د زوی په جنازه کې جاړي. او ته راته وګوره، تڼۍ چې مې ګریوان کې نه وي داسې ښکارېږي دروازه چې په مکان کې نه وي. ته راته وګوره، تڼۍ چې مې ګریوان کې نه وي او داسې ښکارېږي دروازه چې په مکان کې نه وي. زما د سترګو کویان هر وخت یې درمانه ډک وي، خیر دی که ما سره اوبه په بیابان کې نه وي. او ګوم ولاړ دی هم حال زما په شان دی، زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی. ګوم ولاړ دی هم حال زما په شان دی، زه دیوال یم که دیوال زما په شان دی. درمانه زه په زړه باندې یوسف یم، که پرنګ شو نو بلال زما په شان دی. بدل مننه، بدل د هر چا د جوسې رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی. زما د تور رنګ پسې ولې خاندې، ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی. او دغه یو څو شعرونه نور دي چې دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه، بلا مو د زما کمیس پورې لمنه نه وه. او غریبي داسې چې ازغیم په ازغې وباسم، قسمت مې داسې چې په ټولو کلي کې غنه نه وه. غریبي داسې چې ازغیم په ازغې وباسم، قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه. او سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسم، نن مې لیدل دی یو مزدور د لاس څرمنه نه وه. د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. درمانه تللی مې که دې ته م واپس راغلمه، په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه. د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه، ما سره کور کې یو ټوپک دی پرې رباب اخلمه. د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما، زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلمه. او هم شراب دی خوله کې، هم ترېنه توبې وباسي، او داسې څوک نشته چې دا شیخ له مې کدې وباسي. که چېرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ، زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي. په مسلسل جنازو ویرېږم، هسې نه کور مې هدیره کې راشي. یاران مې ما ته مخامخ ودرېږي، منافقین چې سپاره کې راشي. د جدایۍ په اذیت خبرې لکه چې ګوتې دروازه کې راشي، او د ناڅاپي راتلو دې څو ووایم لکه اختر چې په روژه کې راشي. دغه یو څو شعرونه اخري چې د شهید ارمان مزار مخې له راغی، سپینه ږیره باندې یار مخې له راغی. او ما په وچو شونډو ژبه کړه راتېره، د یو عمر پاتې کار مخې له راغی. خود سری یو څو ټالی به درکومه، که په لار کې چېرته دار مخې له راغی. د ځپلي کام جواب به دې طلب کړم، مقابل کې کومې پلار مخې له راغی. ګټه کې وي خو په تاوان تښتي، زما لستونو نه ماران تښتي. په تنګدستۍ باندې خبر شو زما، خپلو خبرو نه یاران تښتي. د قرضدارو اوازونه راځي، زما نه تیز زما ګریوان تښتي. کوم شعر دی؟ راته ستونزه د پیسو د دوکانداره، زندگی دلته په سو د دوکانداره.
په بدل کې ساګانې راله راکړه دا ګوتمه ګورې د سرو د دوکانداره دا چې زه یم برباد د چا د لاس هغه پیغله په مزو د دوکانداره په ښارونو کې د وینې ارزاني ده خو بس ګرانه د اوبو د دوکانداره او زه درمان چې درنه لرې لرې ګرځم نو په دې کې مې یو خو د دوکانداره دغه چې د باقي ژوند وسیله خرڅه کړم داسې څوک شته چې پې ګرده خرڅه کړم چې د باقي ژوند وسیله خرڅه کړم داسې څوک شته چې پې ګرده خرڅه کړم او زما د کور به ویډیو بله شي که دواړو سترګو نه یوه خرڅه کړم او ویې تا د عشق حادثې څه لیدلي ته د زړه ماتو خندا څه پېژنې مخ مې حالاتو په بل مخ واړوه دا ځل کو راغلی ما به نه پېژنې